هغه حدیث پیش کړی نه دی، کوم چې قرآن سره موافق دی، قرآن شرح د هغې پیش کړی نه دی. مناظره صراحتا دلیل دی د سلیم عقلونو والا دپاره چې دوی چې دا پرویزین دي مطلقا احادیث نه مني. آیا دا حدیث منل په ما باندې لازمه کول، د حدیث مطابق خامخا یو عمل کول، دا د الله د طرف نه حجت د الله کتاب دی. الله به حکم کړی تاسو دا کتاب ومنئ، د دې کتاب تابعداري وکړئ. نو الله رب العالمین چېرته په قرآن کې دا خبره کړې ده چې دا تاسو ورته حدیث وایي، تاسو ورته روایات وایي. هر کله چې مناظره وشوله او مسلمانان د پته ولګېدله چې دا خبیثان دي، احادیث مطلقا نه مني، ځکه یو حدیث هم په مناظره کې پیش نه کړ، نو مسلمانان دې خوا را روان شولو، په میډیا باندې ورته ردې بدې هم شروع کړلې، د الله د نبي په احادیثو باندې غیرت شروع کړ. نو دوی ویرېدل چې لږ خلک رانه روان دي، چنده کمیږي. نو د دوی دا مشر چې کوم دی، چې کوم اجهل دی او جاهل مرکب دی، یو ویډیو پیغام ورکړ، د خپلې خبرې کې تنازل وکړ، د مناظرې رنګ یو شان ته، مناظره کې یو رنګ و چې احادیث مطلقا موږ نه منو. دا په میډیا باندې راغی چې موږ احادیث منو، خو د قرآن نه وروستو قرآن چې دی دا حجت ګڼو، قرآن چې دی دا د الله کلام ګڼو، قرآن چې دی دا نارین کتاب ګڼو. موږ د قرآن پیغمبر د قرآن نه لاندې ګڼو، د پیغمبر هر هغه خبره چې دا قرآن سره برابره ده یا قرآن نه لاندې ده منو ان راته قبوله ده. خو که قرآن سره مخالفه ده، که هغه تاسو ماته هلکه بیا خو لانجه پسې شګي ده، د قرآن نه لوست وروستو نو ستا خبره موږ ومنو، که نه ستاسو د مناظرینو خبره موږ ومنو. کور کې سره یو شی مناظره کې دا خبره وه چې احادیث موږ مطلقا نه منو. اوس چې تا نه خلک روان دي او حق ته را روان دي، نو ته ویرېدلې او ویړو بیان دې وکړي چې موږ قرآن نه وروسته احادیث منو، او بیا دې په دې خبرو کې هم تناقض دی. هغه تناقض دا دی چې بیا هم دا خبره بار بار کوي چې د ایرانیانو خبرې موږ څنګه ومنو، دا خو ایرانیانو مجوسیانو دا کتابونه موږ څنګه ومنو. خبرې به چرې مونه منو چې د ایرانیانو خبرې به چېرته مونه منو چې هغه به موږ ته دا وایي چې دا چونکې بخاري کې راغلي دي نو دا د پیغمبر نه، د بخاري هره خبره موږ د پیغمبر قطعا نه منو. موږ د ایرانیانو کتابونو خبرې منو عن قطعا د پیغمبر نه منو. په دا قسم کې وخوري چې د پیغمبر د خولې نه راوتې ده، موږ یې منلو ته تیار یو نه. سبحان الله. دا ته چې وایي موږ احادیث منو، دا کوم احادیث دا چېرته راغلي دي؟ دا نور کتابونه دي نه، که دې کتابونو کې راغلي دي؟ هلته وایي دا ایرانیان دي، مجوسیان دي، د هغوی کتابونه دي. بل طرف ته خلک ګمراه کوي، خلک خطا باسي چې موږ احادیث منو. ګوره د زړه خباثت هم راښکاره شو، او دا چې خلک موږ نه لاړ نه شي، دا دواړه کار یې وکړل. دا چې خلک مسلمانان د موږ نه وانه وړي، نو ویې ویل چې احادیث موږ منو، قرآن پسې وروستو، او دا زړه کې چې کوم خباثت دی هغې هم راښکاره شو چې موږ د ایرانیانو کتابونه نه منو. نو چې د ایرانیانو کتابونه نه مني، نو احادیث منو د قرآن نه وروستو. دې څه معنا ده؟ دغه کوم احادیث دي چې ته د قرآن نه وروسته مني؟ دا خو د ایرانیانو په کتابونو کې دا احادیث راغلي دي که نه؟ داسې خو ته نشي ویلی چې د ایرانیانو کې چې کوم صحیح احادیث دي هغه موږ منو، کوم چې قرآن سره مخالف نه دي هغه موږ منو. نه، چې ایرانیان شولو، مجوسیان شولو، د هغې به ټول حدیثونه د شریعت په خلاف باندې نورې څنګه مني؟ هغه به هم نه مني، ځکه دې لیکونکي چې کوم دا غلط خلک شولو، دا خو اسلام نه بهر شولو، دغه به هم بیا نه مني. هلته ورته ایرانیان هلته ورته مجوسیان وایي، بیا وایي چې صحیح هغې منو، کوم چې قرآن سره ټکر کې نه دي. نو په خبرو کې تعارض دی، یې به کر دی او یې به کر دی. دا هم خبره کوي چې خپل خباثت کې پاتې شو، خپل پلار خبیث هغه منهج چې کوم دی، هغه میشن او مهم چې کوم دی هغه هم وچلوو، او دا خلک موږ نه لاړ نه شي، موږ حدیث منو. بله دې خبرې ته فکر وکړي چې موږ هغه احادیث منو چې قرآن سره مخالف نه وي. سبحان الله. د قرآن سره مخالفت خو به هله معلومېږي چې ته په قرآن باندې پوهېږي. تاسو ویلو چې شور به نه کوئ، تاسو ته ما ویلو چې شور به نه کوئ، تاسو شور شروع کوم. قل چاته ویل کېږي قل صيغه د شیشه د مولوي صاحب د جمع ده. قل وایي ټول. پولیس محترم امیر دی خو د عربي ګرامر هم نه دی وړی، پوهېږم نه، ځکه خو د حدیثونو اعراض کړی دی. خبرې ته غوږ کېږه. ګوره دا چې اول کوم آیات پیش کړی د عیسی علیه السلام په باره کې، نو ګوره هلته یعلمو صیغه د فعل مضارع الله ذکر کړې ده. فعل مضارع هغې ته وایي چې هغه په حالي یا په راتلونکي زمانې باندې دال ګرځي. عیسی علیه السلام چې کله رب العالمین راولېږي، عیسی علیه السلام ته ورېږه، عیسی علیه السلام چې کله رب العالمین راولېږي، نو عیسی علیه السلام ته به رب العالمین هم دا قرآن کریم ښیي، او دا خبرې ته غوږ کېږه که نه. يعلمو صيغه فعل مضارع ده، علم يعلم تعلیم باب تفعیل دی. فعل مضارع په راتلونکي زمانې باندې دال دی. ځکه خو تاسو د دین اسلام اختر یې چې تاسو ناپوه یې، موږ وایي راشئ موږ سره سبقونه ووایي، دا صیغې مېغې زده کړئ نو پوه به شئ. مولي صاحب وایي ویستبتونک صیغه واحد ده یستبتونه صیغه واحد ده. وایي صیغه متکلم وایي الله وایي چې زه فتوا ورکوم، یستبتونک دوی طلب د فتوې کوي، دوی طلب د فتوې کوي. د قرآن سره مخالفت خو به هله معلومېږي چې ته په قرآن باندې پوهېږي، د قرآن په علومو باندې پوهېږي، د قرآن په قرائت باندې پوهېږي، قرائاتو باندې پوهېږي، د قرآن په ناسخ او په منسوخ باندې پوهېږي، د قرآن په شان نزول باندې پوهېږي. ته خو په ناظره قرآن نه پوهېږي، نو څنګه
ته وایې چې د قرآن سره مخالف نه یي. مخالفت معلومول دا سبق علم غواړي. قرآن باندې به ته ټیټ پوهېږې، ستاسو د قرآن دغه حال دی. نو دې جهل ته وګورئ چې موږ موافق احادیث منو او مخالف نه منو. کوم چې موافق دی موافقه به څوک راولي، مخالفت به څوک راولي. زموږ دا چلنج دی کوم حدیث چې صحیح شو او دارنګې محکم حدیث منسوخ نه و ما به د قرآن سره مخالف نه یي. د یوې رکوع نه وتښتېدلی د قرو د یوې رکوع هغه قرأت هم ونه کړه، تلاوت هم ونه کړه. اخرنی چلنج یو رکوع تلاوت وکړه، دا یې ونه کړه. زمون زلمی لکه زمری ښکار د اغیار خوښوي تلاوت نشي کوله او دلته راځي امام بخاري داسې دی او امام ترمذي داسې دی. دا د یو د ذهن خلاف ده، دا د قرآن او د حدیث اصل منکرین. او بلې دا خبره کړې ده چې موږ جنازه وکړه خو موږ جوړلې د مور فراق باندې جوړلې، د مور فراق باندې جوړلې وي، د مور فراق باندې په جنازه کې جاړي او به وی چې نبی صلی الله علیه وسلم جوړلې نو ابراهیم باندې خپل ځای باندې ان بفراقک لمحزونون، موږ صاحب فراق باندې غمجنی. دا خو د مجوسیانو خبره ده، مجوسیانو دا خبر را نقل کړې ده. دا بخاری کې دا روایت راغلی دا مجوسی دی څنګه راته ځکه دا په ابو داود کې راغلی، ترمذی کې راغلی دی، د حدیثو په کتابونو کې راغلی. دا ټول د مجوسیانو کتابونه دي. نبی صلی الله علیه وسلم د ابراهیم په مرګ باندې جوړلی لیکن جنازه کې نه وکړي. ابراهیم باندې جنازه نه وکړي. تاسو جنازه کې جاړئ، فراق باندې جوړه خو جنازه نه مخکې ده، جنازه کې څنګه جاړئ؟ او بیا وایي چې موږ قرآن نه وروسته احادیث منو او بیا وایي چې د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې صرف دا یو کتاب مصحف راوچت کې مصحف شریف راوچت کې دا کتاب دروغ جنه د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا مصحف نو. دا ته چې کوم مصحف په لاس کې نیولې دا نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې سره ونه. نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې قرآن چې کوم دی راجمع شوی نو. دو آیتونه یو سره او پنځه بل سره او لس بل سره، شل آیتونه یو صحابي لیکلي، څلوېښت بل لیکلي، 50 یو حفظ کړي، سل بل حفظ کړي. په دغه طریقه باندې قرآن موجود متفرق موجود. او بل هغه حدیث موږ څنګه ومنو چې دا راغلی دی ابن ماجه کې چې دوه آیتونه دا وی بزی وخوړل. السلام علیکم ورحمت الله. دا کومه مناظره چې د منکرین حدیث او د مسلمانانو ترمنځ وشوله دا یوه عظیمه او لویه فتحه وه. دا د دې آیت مصداق وه ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ویني به ته خلک چې هغه به د الله په دین کې ډلې ډلې داخلیږي. د دې آیت مصداق وګرځېدله ځکه ډېر خلک چې دا مناظرې وګټله نو هغوی د انکار حدیث فتنې نه یا د دغې منکرینو د تایید او د هغوی سره د ډلهبازۍ نه را روان دي کتاب او سنت ته د احادیثو منلو ته چې هغه په میډیا باندې تاسو وینئ. یو د هغوی نه حکیم سید مومن چې دا د دې خلکو خاص سړی دی، مفتی منیر شاکر پسې چا خبره ټوپک هم ګرځولی دی، لیکن کله چې هغې مناظره وګټله نو ورته پته ولګېدله چې دا خلک خو د نبي صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه خلاف دي. ګوره دوی سره چې څومره مسلمانان ولاړ دي نو دا په یو شبهه کې اشتباه کې پراته دي. نو کله چې دوی ته پته ولګېږي چې لکه دا شی نه خو احادیث نه مني نو والله که ورسره ډلهبازي وکړي. دا را روان دي ترا روان دي او را روان دي او راځي به تې. ځکه مناظره کې دوی د اول نه تر اخره پورې یو حدیث هم ونه وی، بلکې د احادیثو کتابونه سپک یادول. بخارین لا څوک دی وی، بخاري لا څوک دی، د ایرانین لا څوک دی، یو حدیث هم ونه وی. چې دا مناظره دا واضح دلیل دی چې دوی د احادیثو نه مطلقاً منکرین دي، پرویزین دي. ځکه یو حدیث هم ونه وی. شیخ ریاض الله دې پوښتنې وکړلې ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. د دې مصداق څه شی دی؟ دا السبع المثانی او قرآن العظیم دا څه شی دی؟ نو که دوی چېرته حدیثونه منلی خو دا د بخاري حدیث یا په نور کتابونو کې چې راغلی دی ورته به ویلی وی چې دا فاتحه ده. ځکه حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم اوتیته. دا فاتحه چې دا د السبع المثاني نه مراد فاتحه ده او قرآن العظیم نه مراد فاتحه ده. دا ماته الله عز وجل را کړې ده. و دې فکل خان د دې مناظرینو د دې سوال په جواب کې دا حدیث پیش نه کړ بلکې دا جواب نه لاړل او دا یې ونه ویو. داسې ډېر شي احادیث چې د قرآن سره مخالفت نه و بلکې د قرآن تشریح وه او تبوسونه دې وشولو دغه حدیثو خواله نه تلل. ځکه حدیث سره دښمني د ښکاره او عداوت یې ورسره دی. په مناظر کې یو حدیث هم پیش کړی دی، هغه حدیث هم پیش کړی نه دی کوم چې د قرآن سره موافق دی، قرآن شرح د هغې هم پیش کړی نه دی. مناظره صراحتا دلیل دی د سلیم عقلونو والا دپاره چې دوی چې دا پرویزین دي مطلقاً احادیث نه مني.
هر کله چې مناظره وشوله او مسلمانان د پته ولګېدله چې دا خبیثان دي احادیث مطلقا نه مني ځکه یو حدیث هم په مناظره کې پیش نه کړ نو مسلمانان د دې خوا را روان شولو په میډیا باندې ورته ردې بدې شروع کړلې د الله د نبي په احادیثو باندې غیرت شروع کړ نو دوی ویرېدل چې لکه خلک رانه روان دي چنده کمیږي نو د دوی دا مشر چې کوم دی چې کوم اجهل دی او جاهل مرکب دی هغوی یو ویډیو پیغام ورکړ او د خپلې خبرې کې تنازل وکړ د مناظرې رنګ یو شان ته مناظره کې یو رنګ و چې احادیث مطلقا موږ نه منو دا په میډیا باندې راغی چې موږ احادیث منو خو د قرآن نه رستو هلکه بیا خو لانجه پسې شګي ده د قرآن نه رستو نو ستا خبره موږ ومنو که نه ستاسو د مناظرینو خبره موږ ومنو کور کې سره یو شی مناظره کې دا خبره وه چې احادیث موږ مطلقا نه منو اوس چې تا نه خلک روان دي او حق ته را روان دي نو ته ویرېدلې او ویړو بیان دې وکړه چې موږ قرآن نه وروسته احادیث منو او بیا د په دې خبرو کې تناقض دی هغه تناقض دا دی چې بیا هم دا خبره بار بار کوي چې د ایرانیانو خبرې موږ څنګه ومنو دا خو ایرانیانو مجوسیانو دا کتابونه موږ څنګه ومنو سبحان الله دا ته چې وایې موږ احادیث منو دا کوم احادیث دا چېرته راغلي دي دا نور کتابونه دي نه که دې کتابونو کې راغلي دي هلته وایي دا ایرانیان دي مجوسیان دي د هغوی کتابونه دي بل طرف ته خلک ګمراه کوي خلک خطا باسي چې موږ احادیث منو ګوره د زړه خباثت هم راښکاره شو او دا چې خلک موږ نه لاړ نه شي دا دواړه کار یې وکړل دا چې خلک مسلمانان د موږ نه وانه وړي نو ویې ویله چې احادیث موږ منو قرآن پسې رستو او دا زړه کې چې کوم خباثت دی هغې هم راښکاره شو چې موږ د ایرانیانو کتابونه نه منو نو چې د ایرانیانو کتابونه نه منې نو احادیث منو د قرآن نه رستو دې څه معنا ده دغه کوم احادیث دي چې ته د قرآن نه رسته منې دا خو هم د ایرانیانو په کتابونو کې دا احادیث راغلي دي که نه داسې خو ته نشي ویلی چې د ایرانیانو کې چې کوم صحیح احادیث دي هغه موږ منو کوم چې قرآن سره مخالف نه دي هغه موږ منو نه چې ایرانیان شولو مجوسیان شولو د هغې به ټول حدیثونه د شریعت په خلاف باندې نورې څنګه منې هغه به هم نه منې ځکه دې لیکونکي چې کوم دا غلط خلک شولو دا خو د اسلام نه بهر شولو دغه به هم بیا نه منې چې هلته د ایرانیانو هلته ورته مجوسیان وی بیا وایي چې صحیح هغې منو کوم چې قرآن سره ټکر کې نه دي نو په خبرو کې تعارض دی یې بې کر دی او یې بې کر دی دا هم خبره کوي چې خپل خباثت کې پاتې شو د خپل پلار خبیث هغه منهج چې کوم دی هغه میشن او مهم چې کوم دی هغه هم وچلوو او دا خلک موږ نه لاړ نه شي موږ حدیث منو نو دا د یو خباثت دی تعارض دی د دروغجن هغه دی چې د دروغجن یوې حافظه نه وي دوانو خبرو د خیال نشته دی بله دې خبرې ته فکر وکړي چې موږ هغه احادیث منو چې قرآن سره مخالف نه وي سبحان الله د قرآن سره مخالفت خو به هله معلومیږي چې ته په قرآن باندې پوهېږې د قرآن په علومو باندې پوهېږې د قرآن په قرائت باندې پوهېږې قرائاتو باندې پوهېږې د قرآن په ناسخ او په منسوخ باندې پوهېږې د قرآن په شان نزول باندې پوهېږې د قرآن څومره علوم دي په هغې پوهېږې ته خو په ناظره قرآن نه پوهېږې نو څنګه ته وایې چې د قرآن سره مخالف نه وي مخالفت معلومول دا سبق علم غواړي قرآن باندې به ته ټیټ پوهېږې ستاسو د قرآن دغه حال دی چې الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثلا كتاب الله نزل احسن الحديث كتاب الله استغفر الله دا حال دی د قرآن تلاوت هم نه کوئ او بیا کتاب الله نه الله به کتاب الله پکې ویلی نو کتاب الله به وی الله نزل احسن الحديث نو دام حال دی د قرآن علم د سره نشته دی موږ هغه حدیث منو چې قرآن سره موافق دي د قرآن سره موافقت دا د قرآن په علم باندې معلومیږي مخالفت د قرآن په علم باندې معلومیږي او تاسو د قرآن په ناظره باندې نه پوهېږئ او بل د احادیثو مخالفت د احادیثو په علم باندې معلومیږي تاسو په احادیثو باندې نه پوهېږئ نو دې جهل ته وګورئ چې موږ موافق احادیث منو او مخالف نه منو کوم چې موافق دي موافقه به څوک راولي مخالفت به څوک راولي زموږ دا چلنج دی کوم حدیث چې صحیح شو او دارنګې محکم حدیث منسوخ نو ما به د قرآن سره مخالف نه وي نو دا ستاسو دا وجه ګمردار جهالت نه ډکه دعوه ده تاسو دا موافقه او مخالفه چېرته معلومولی شئ ستاسو د قرآن د یوې رکوع نه وتښتېدلی د قرؤ د یوې رکوع هغه قرأت هم ونه کړه تلاوت هم ونه کړه نو دا بل هغه دجل چې دی خپل د جهل اظهار یې د یوې رکوع کې کړی دی او بله دا خبره کړې ده چې موږ جنازه وکړله خو موږ جوړلې د مور په فراق باندې م جوړلې د مور فراق باندې جوړلې وي د مور فراق باندې په جنازه کې جاړي او به وی چې نبی صلی الله علیه وسلم جوړلې نو ابراهیم باندې خپل ځای باندې ان بفراقک لمحزونون موږ صاحب فراق باندې غمجنی دا خو د مجوسیانو خبره ده مجوسیانو دا خبر را نقل کړی دا بخاری کې دا روایت راغلی دا مجوسی دی څنګه دا ځای کې ته دا په ابو داود کې راغلی دی ترمذي کې راغلی دی د حدیثو په کتابونو کې راغلي دا ټول د مجوسیانو کتابونه دي سره نه ابراهیم شه نبی صلی الله علیه وسلم د ابراهیم په نوم باندې نزول شته او نه نبی صلی الله علیه وسلم جړه کړی دا او نه فریاد کړی دی دا څه ګډې وډې وایي د سنتو نه غیر کار نه کیږي
دلته به وي وان بفراقك النبي صلی الله علیه وسلم د ابراهیم علیه السلام په مرګ باندې جوړلیو نبی صلی الله علیه وسلم د ابراهیم په مرګ باندې جوړلیو لیکن جنازه یې نه وکړي ابراهیم باندې جنازه نه وکړي تاسو جنازه کې جاړئ فراق باندې جوړا خو جنازه نه مخکره جنازه کې څنګه جاړئ د دجل ته ګوره لګیر چې دا خلک بدعت شيږي او خلک او پیژندلې الحمدلله خلک او پیژندلې او به وی چې موږ قرآن رس احادیث منو او به وی چې د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې صرف دا یو کتابو مصحف راوچت کې مصحف شریف راوچت کې دا کتاب دروغ جنا د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا مصحف نو دا ته چې کوم مصحف دی په لاس کې نیولې دا نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې سره ونه نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې قرآن چې کوم دی راجمع شوی نو دو آیتونه یو سره او پنځه بل سره او لس بل سره شل آیتونه یو صحابي لیکلو څلوېښت بل لیکلو 50 یو حفظ کړیو سل بل حفظ کړیو په دغه طریقه باندې قرآن موجود متفرق موجود دا هم دروغ دي چې نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا مصحف چې کوم دی دا وی نظام او دا کتابونه نو دا د حدیثونو کتابونه یادوي دا کتابونه یو زمانه کې نه وی هلته وی چې قرآن په زیرو څنګه احادیث منو او به دروغجن حافظه نه وي دا کتابونه هغه زمانه کې نه او دا کتابونه دغه کتاب په دغه زمانه کې نو دغه مصحف چې ته بلاس کې اوچته دا تاج کمپنی والا دا د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نو دا د عثمان سے په زمانه کې دا راجم شو زیاته دا مصحف ته جوړ شو دته المصحف العثماني وی د چا سره یو آیت وغیرہ او دوه شاهدان پیش کړل چا سره 15 آیتونو د صدور الرجال د خلقو د سینونه او دارنګي د سطورونه او د صدورونه د عثمان سے په زمانه کې راجم شول دا مصحف ته جوړ شو دا صریح دروغ دی دا مصحف ته اوچته دا کتاب هغه زمانه کې وو دا کتاب هغه زمانه کې نو دا عثمان سے په زمانه کې وجود تراغه نو لکه څنګه چې دا مصحف د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نو دغه سي دا د حدیثونو کتابونه د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نو لکه څنګه چې مصحف د عثمان سے په زمانه کې دا راجم شو یو مصحف ته جوړ شو کتاب ته جوړ شو دغه سي احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې جدا صحابه سره لیکل شو یا په یاد کړو د عمر بن عبد العزيز په زمانه کې دا راجم شلو کتابونه دي جوړ شلو دغه څه فرق دی او قرآن مخکې راجم شو احادیث دا وروسته راجم شلو د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د عثمان صاحب د زمانه نه مخکې دغه ټول زمانه کې نه د احادیث کتابونه او احادیث کتابونه نشواله دا مطلب نه چې احادیث نه وو او په دغه طریقه باندې نه او نه دغه قرآن په دغه طریقه باندې وو ټول خواره ولیکل شي ورسره صحابه کرامو دا خدمت وکړه او محدثینو دا خدمت وکړه دروغ لګي او بل هغه حدیث موږ څنګه ومنو چې دا راغلي ابن ماجه کې چې دوه آیتونه دا وی بزیو خورل نو اوله خبره خدای چې بزیو خورل نو څه چلوش دا زمانه کې وخورل چې آیتونه جدا دغه آیتونو خورل سره آیتونه نه ختميږي دغه آیتونه په یو پانه کې لیکل شي او بزراغله هغه وخورل نو دی خدای مطلب نه دغه آیتونه ضایع شو دغه آیتونه بل چا سره ډیرو کسانو سره دا مثال دا دی لکه لال مسجد باندې چې بمباری وشله او قرآن مجیدونه پکې وسوځول شو نو آیا قرآن مجید د ځمکې سر د ختم شو خو بل ځای کې قرآن مجید وکنه یو حافظ راونیسه هغه مړ کا د حافظ په سینه کې قرآن پروت دی نو قرآن به دې سره ختمیږي نو په ځای چې دغه دوه آیتونه خوړلي دي نو قرآن دې سره نه ختمیږي بل ځای کې چا سره شته بل ځای کې شته ډېر صحابه کرام هغه آیتونه محفوظ کړي په خپلو سینو کې دویمه خبره دا ده چې دا حدیث چې کوم دا ضعیف دی د ضعیف حدیثونو خبره منګ منو چې دا ضعیف حدیث دا حجت نه منګ د صحیح او د ضعیف د تقسیم قایلی یو انکار دی یو اقرار دی تاسو په انکار کې واقع سي منګه بالمجموع د احادیث د حجیت اقرار والایو بیا به دن به چان بین کې او صحیح او ضعیف کې معلومو صحیح دا حجت دی او ضعیف حجت نه دی دا حدیث چې کوم دی نو دا ضعیف دی علماء دا ضعیف کړي دي نو اگر که دا صحیح هم وي هیڅ اشکال نه په دې حدیث کې ولې دغه آیتونه بل ځای کې محفوظ وو هیڅ مسله پکې نه وه نو دا د دجل دی چې په خلکو باندې کوي په دې وجه باندې چې مناظره کې حق راښکاره شو او خلک را روان دي قرآن او سنت ته او موږ نه اوس خلک کمیږي فالورز باندې دا مین خلک دی نو اوس راغې راښکاره شو او ویل چې موږ هغه حدیث منو د قرآن نه وروسته منو دا هم د مناظرې یو برکت دی یو فتحه ده چې د پلار مطلقا د احادیثو نه منکرو دا تر دې دمه پورې مطلقا د احادیثو نه منکرو لکه څنګه مناظره کې پته لګېږي لیکن کله چې مناظره وشوه دته هم لږ احساس وشو چې د احادیثو نه غیر کار نه کېږي نو ځکه یې ویل چې قرآن نه وروسته احادیث موږ منو لیکن هغه خباثت یې بیا راښکاره کړ چې دا د ایرانیانو کتابونه دې ته وایي تعارض او دې ته وایي تناقض دا لیوني دي او دا جاهلان دي ګډې وړو باندې سر دی مسلمانانو قرآن او سنت ته راشئ دې خلکو نه لاس په لاس شئ تایید یې پرېږدئ ورنه خاتمې به هم خرابې شي